که د ونې په څېر ګل شي او میوه غواړې که د ونې په څېر ګل او میوه غواړې ځان په لمر کړه صاحبان د هر خاکسار شه او ځان په لمر کړه صاحبان د هر خاکسار شه له محمد علي فاطمر نه یو جهان مننه د پروګرام په دې برخه کې ډاکټر صاحب محمد ولي ته په ډېر درنښت بلنه ورکوو چې دریځ ته راسي او خپل شعر وړاندې بیا هم مننه یو څو بیتونه دي وایي پخواني د البته ډېر مسافرو لپاره ډالۍ کوم په اوښکو سترګې لمدوم له دغه کلي به ځم په اوښکو سترګې لمدوم له دغه کلي به ځم څوک ژړوم څوک خندوم له دغه کلي به ځم د اوښکو غوټې د بڼو پر ملا ولاړې چېرته د اوښکو غوټې د بڼو پر ملا ولاړې چېرته ځان به له چمه ورکوم له دغه کلي به ځم څه غم څټلې له ارمانه مسافر وختونه څه غم څټلې له ارمانه مسافر وختونه ورو ورو بیا شروع کوم له دغه کلي به ځم راته به اوس ریښې ریښې ګریوان ته لاس رانه راته به اوس ریښې ریښې ګریوان ته لاس رانه وړې بس یوه شېبه به دلته یم له دغه کلي به ځم او اشنا مې راغی د سلګو شېبو کې غاړه غړۍ اشنا مې راغی د سلګو شېبو کې غاړه غړۍ لاس په ژړا به ورکوم له دغه کلي به ځم او د اخري بیت دی وایي د غمو پېټې مې د زړه پر کور شیندلې پرېږدم د غمو پېټې مې د زړه پر کور شیندلې پرېږدم ولې د کډه پرې تړم له دغه کلي به ځم خلاص